کروان صاحب د خبره په دې وکړه چې تو په میګ نه ډېر زیات حاکي نه خلی په میګ نه په ټول افغانستان نه په ټولو خلک نه نو زه داسې یم چې شاید په دې نه تو ډېر بیتونه هم لیکلي په د ژوندون قدر ډېر ښه وي والله ډېر قدر وکړه دغه څومره مینه ده دغه څه راغلي که نه او حق خو دا و چې زه به یې درغلی وای او درتلم هم ته بیا مثال قبول کوې دا خو خیر داس خبره ده زه خالي دومره کله راځه کله به زه درځم نه که نه دا چې مینه مطلو راتلو زیاتېږي څه رقم دا شی دی کروان صاحب زه خالي دومره یم ببینه بعد مو ته یو دوه شعرونه هم ووایه چې کوم چې تو ډېر خوښ وي یا د مو ته یې زړه نه ډالۍ کوې کروان صاحب خو د تعریف هېڅ ضرورت نه لري چې موږ یې تعریف وکړو یعنې خپله دومره تعریف خدای ورکړی دی چې موږ ته ورته ضرورت نو کروان صاحب بیتونه زه خالي داسې شی اورم چې هر څه د موږ ته ډالۍ کوي زه خو یو غزل دا هم په یاد دی خو یو بل غزل یو دوه بیتونه هم په ارشاد مخکې غزل داسې دی چې سنگین سو هغه غزل مې یو غزل نه خپل شعرونه مې نه دي ولا کله د کوترې کوچې کله هم د مار غوندې او ژوند کله دښمن شي کله کله بیا د یار غوندې او هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل واچوه لاسونه مې په غاړه کې د هار غوندې دا بیا هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل واچوه لاسونه مې په غاړه کې د هار غوندې او ما ځولۍ راوړې وه او تا سر خوځولی وه ما ځولۍ راوړې وه او تا سر خوځولی وه لږ هم د اقرار غوندې او لږ هم د انکار غوندې او موټي کې د کاڼی وه که ګل و خبر نه ومه موټي کې د کاڼی و که ګل و خبر نه ومه لاس دې وتاو کړی زما ویشتو ته د وار غوندې او مینه د خدای مینه بېلې بېلې جامې واغوندې مینه د خدای مینه بېلې بېلې جامې واغوندې چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار غوندې او څه کوي کاروان چې کله سور ګلابي شعر وایي او کله نرګسي غزل د ستړي انتظار دا یو غزل مې پیژندل کروان صاحب ماشاءالله ماشاءالله کروان صاحب به تو د نشي د وطن او د کلی او د هر څه ډېر ښکلي دي نه دا خو د ځوانونو دی ولا دا وطن یا ښکلی برېښي یو ځوانون چې دی خو دا دې توسې په دا نشته امکاناتو کې افغانستان هم په دنیا وپېژاند او مینه مو ورکړه موسکا داسې یو شی چې دا لکه په باروتو کې په سرې لمبې کې چې یو ګل پیدا شي که نه د کرکټ ټیم د افغانستان دپاره داسې زه همیشه د نور هغه څه چې وایي چې ته ډېر د امره د جنون تر بریده مینه ورسره زه ویته یم چې که ته په ساینس کې مینه لرې داسې یو ټیم جوړ کړه لکه دی چې یو ټیم جوړ کړه د وطن ته په خپله برخه کې یو اوج ته یې ورسوه ته په ساینس کې د وطن ورسوه که څوک په علم کې هغه لري یا د په علم په فزیک کې لري په فزیک کې دې ورسوي که څوک په برق په صنایعو کې داسې استعداد لري داسې ډله د جوړه کړو د وطن ته په داسې ورسوي نو داسې خو نه دو هر څوک د وطن خو داسې دی چې لکه یو بوغ چې دی په بوغ کې مختلف ګلونه وي دا به غاټول بم پکې وي لاله بم پکې وي نرګس بم پکې وي ګلاب بم پکې وي ونې بم پکې وي میوهداره ونه بم وي شنډې ونې بم پکې وي سیوری به لري که نه خو څوک چې په هره برخه کې یو استعداد لري هغه د داسې یو زړه ورسره وتړي لکه دې د وطن اتلانو مینانو چې په نشت امکاناتو کې دومره د زړه وتړلو چې دنیا یې حیرانه کړه زمونږ نور خلک دغه د تخلیق والا د علم والا د فزیک والا د ټکنالوژي والا په دې برخه کې بیا داسې لیونۍ مینه وکړي